د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بیان کړی وان غاب عنها نصحته فی نفسها و مالها. د نیکې ښځې څلورم صفت دا دی چې د خاوند په غیابت کې چې خاوند یې په کور کې نه وي د خپل ځان د عزت او د خاوند د مال حفاظت وکړي. چې خاوند یې په کور کې نه دی باید د خپل عزت هم وساتي، د خپل د خاوند عزت هم وساتي، او کومه مال او دارایی چې خاوند په کور کې پرېښې ده باید د هغې حفاظت هم وکړي. دا نه چې کله خاوند یې په کور کې نو هغه په کور کې پردم کوي، سترم کوي، او چې کله خاوند په کور کې نه وي نو بیا بې پردګي اختیار کړي. او داسې نه چې خاوند په کور کې د هغه مال ته لاس نه وړي، او چې کله خاوند د کوره اوځي نو په ناجایزه طریقې باندې په حرامه طریقې باندې د خپل خاوند مال هر ظرف ته دا مصرفوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المرأة راعیة فی بیت زوجها، ښځه د خپل د خاوند د کور نګرانه ده او دا مسؤوله ده. پنځم صفت د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بیان کړی دی. د نیکې ښځې پنځم صفت دا دی چې د خپل خاوند د دینداري او ایمانداري فکر کوونکې وي. تل لپاره په دې تلاش کې وي چې زما خاوند څنګه دینداره، مسلمانه او با ایمانه وي. د هغه د منځونو، د هغه د روژو، د حلال او د حرام فکر کوونکې وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې صحابه و کرامو رسول الله نه پوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام په حدیث کې فرمایي صحابه و کرام رسول الله نه پوښتنه وکړه چې کوم مال ډیر غوره دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د ټولو نه بهترین مال هغه ذکر کوونکې ژبه ده، او د ټولو نه بهترین مال هغه شاکر زړه دی چې هغه شکر وباسي، او داسې ایمان والا مسلمان والا ښځه ده چې هغه د خاوند مدد کوي د هغه په ایمان باندې. که خاوند مونځ نه کوي ښځه تل په دې تلاش کوي چې هغه مانځه ته وهڅوي. که خاوند روژه نه نیسي نو تل لپاره ښځه دې کوشش کې ده چې خپل خاوند روژې طرف ته وهڅوي. که خاوند په منکراتو او په فحشاو کې گرفتاري، ښځه تل لپاره دا کوشش وکړي چې خپل خاوند د منکراتو او د فحشاو نه بچ کړي. نو دا مسلمانه ښځه ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې کومه ژوند د ښځې او د خاوند په منځ کې دی هغه د اسلام د چوکاټ دننه وي، چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. او ښځه باید د خپل خاوند ډیر خیال وساتي. هغه خاوند چې هغه د اسلام په امورو به پابند وي او تل لپاره په خپل اعمالو کې د الله رب العزت رضا لټوي. خو له بده مرغه په ځینې کورنۍ کې موږ وینو چې ځینې زموږ خویندې دي ډېرې مسلمانه، بادیانته، امینې، عفیفې، خو د هغو خاوندان چې موږ وینو ډېر بدبخته انسانان، ډېر جاهل انسانان چې اصلا د خپل د ښځو په حقوق باندې نه پوهېږي، هغو سره د ژوند په طریقه باندې نه پوهېږي، هغو سره د اخلاق په طریقه باندې نه پوهېږي. بیا نو د داسې خاوندانو اطاعت اصلا ضرور نه دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي. قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک الله مو مل شي. د ګناه پیټ دې را پڼ کړه سرګردان